حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او څلور یارانو په اړه لنډ معلومات. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یاران درلوده، هغه هم څلور یاران وو. اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، دویم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، دریم عثمان رضی الله تعالی عنہ، څلورم علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ. چې د څلور یارانو له ډلې دوه یاران خسران او دوی زمان وه. خسران حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وو. زمانی بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لورګانې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح وی. کله چې یو میرمن وفات شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل دویمه لور په نکاح ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام راوړلو په باره کې معلومات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لومړی ایمان چا راوړ په دې حکلم درته هم وایمه. په زنانو کې لومړی ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها راوړی او په نارینهو کې لومړی ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړی وو او په وړو کې لومړی ایمان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوړی وو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره ابو طالب زوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په مبارک دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر تکلیفونه ګاللي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کفار په خپل اخلاق مبارک مسلمانان کړي دي. مسلمان چې کله جنت ته داخليږي، هر جنتی ته د الله جل جلاله د 15 پیغمبرانو مبارکانو ځانګړتیاو ورکوي چې اخلاق به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکول کیږي. سبحان الله. له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.